بسم الله الرحمن الرحيم. ملازمي ادبي ټولنې ته مبارکي وایم په دومره کامیابې او لویې مشاعرې باندې. خوشحال یم چې نن د شاعرانو په داسې محفل کې یم چې هغه د امن په نام ده او محترم رشید احمد صاحب د ایغا مشر ملمه ده. د شاعر سوچ فکر هغه له امن نه شروع کېږي، محبت نه شروع کېږي او په امن ختمېږي. او رشید احمد صاحب موږ د سوچونو، موږ د خوبونو یوه زمدۍ نمونه ده او موږ د خوبونو تعبیر ده. الله پاک خدای کامیاب لري. موږ دعاګانې ورسره دي. یو څو شعرونه، وخت کم ده، چې اوس هم یو بې مثاله روایت شي جوړېدلی، اوس هم یو بې مثاله روایت شي جوړېدلی، له تا سره تړون د محبت شي جوړېدلی، او زلا تورې بلا د هجر نه یم پرځولی، زلا تورې بلا د هجر نه یم پرځولی، خو نن د پسته تللو قیامت شي جوړېدلی. د نفرت رنځوران کړي وي ذهنونه، ماحول ګنې هم دلته د جنت شي جوړېدلی. او اخیر شی ده چې کشمیر لکه چې خپل وطن هر چا ته وي علیلا، له ما نه کله کله چې مروت شي جوړېدلی. ډېره مننه. بعد بوز د خپل ټولنې صدر عظیم مورا تفاس وکړي چې عام مستقل خیالات یوه ضروري خبره ده. مشاعره به 2 بجې پورې پابندي 2 بجې پورې شروع وي، خو د موږ ګران مېلمه چې د احمد صاحب موږ نه اجازت غواړي، هغه ته به نمبر ورکوو چې خبرې موږ ته وکړي. بیا به هغه چې دغه ډېر کارونه وي او مشاعره به شروع وي تر 2 بجې 2 بجې پورې. هغې نه بعد بیا که خیر یو مېلمه ځینې ټولو ته د مړۍ انتظام شوی ده. که څوک شاعر ده که نه چې باندې مړۍ ټولو ته انتظام شوی ده. یو غزل ده: ما په هر دوزخ کې د جنت سندرې ویلې دي، ما په هر دوزخ کې د جنت سندرې ویلې دي، او ډېرې مې د مینې او محبت سندرې ویلې دي. ما په هر دوزخ کې د جنت سندرې ویلې دي، ډېرې مې د مینې او محبت سندرې ویلې دي. علي صاحب لا مې د پښتو د روایاتو تذکرې کړې، لا مې د پښتو د روایاتو تذکرې کړې، او لا مې د پښتون د ثقافت سندرې ویلې دي. او ولې یې مسلک د مینې پرېښودو چې څه وشول، ولې یې مسلک د مینې پرېښودو چې څه وشول، ولې یې د جنګ او د نفرت سندرې ویلې دي. سهیل صاحب حق د شاعري ادا کړی ده، ژوندي دي وي. حق د شاعري ادا کړی ده، ژوندي دي وي. چا چې د خپل قام او خپل ملت سندرې ویلې دي. او ما کیسو کیسو کې اشاره کیسې ته کړې ده، ما کیسو کیسو کې اشاره کیسې ته کړې ده. ما د لیونۍ مینې د پت سندرې ویلې دي. او ښه منپسند وي خو چې ظلم وي یا زور دورا، ښه منپسند وي خو چې ظلم وي یا زور دورا، بیا نو د مظلوم د حمایت سندرې ویلې دي. دا وازیم بورا سے دوز خواست کہوں لقین راغل میلمان انور خان میں مکیل دا جہاد خلق کی خیلاتی اظہار
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रावल टोल शायरान उर्मुता सामीनुता पपश्तनवाले मरकतवाले मिनी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू दहर से नमक से इजाफी खबर ने तो खुद चो खबर चे दहर से नमक से जदे मलेज़े अदबी टोलने और दे अजीम बौरा साहब दे किस्मत अली रजा साहब दे दो डेरा मनना कौम चे दे अदब पना दे अमन पना दे यो खुला अदबी महफल जोड़ और रशीद अहमद साहब का दे अमन एवार्ड फसलोबान मुबारकी वर्कौम और रशीद अहमद साहब सिर्फ दे मरवत और महदूद नदा जो कुम कोशिश लगवले दा अमन फिजाए फरकड़े दा आगा इंशाल्लाह चितकुल मिशन दा हर जिते रसमी लग जमायो शेर दे अनवरा ज दखल मिलत और महदूद नहीं मा अनवरा ज दखल मिलत और महदूद नहीं मा जमा पैगाम दे तमाम इंसानियत का पारा अनवरा ज दखल मिलत और महदूद नहीं मा जमा पैगाम दे तमाम इंसानियत का पारा बस यो बशीर नवाए दनोर मगुरत पास को वक्त खलो देर ले ले ना मल मिला गली से हो तो मुझे मिला पे पसरो बोरे वगुन नदी का कहानी पसरो बोरे वगुन नदी का कहानी कदा पोहे न प्रयोत दा समाज दे लोगो बोरे उसरो बोरे वगुन नदी का कहानी कदा पोहे न प्रयोत दा समाज दे ओ तो बचा लगी लेके अनवरा पदेसी मदाना अहल खल्क राज दे पदेसी मदाना अहल खल्क राज दे डेर डेर मन डेर वो ज़ख़्वास सफ़ीर अमन फ़ख्र मरवत दिनन दे महफिल मेहमान खसूसी रशीद अहमद खान मरवत से जिहाद ख़ुल्क़ ख़यालात इज़हार रशीद अहमद खान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जमा मुलाजे गली पश्तो अदबी टोलने और गर्दे पख्तूनख्वाना रातों को इज्जतमंदो कदरमंदो और बातों शायरानो विकासता जो जड़तरना हर कलाए हूँ आया पदे मुलाजे पदे अमन मुशायरे छे और यकीनो कडेर खुशी हूँ मातकीर चिकल दास शायरान पदे फजे पस्तुके मोरने और अदबी जबे छे दे अमन पैगाम पर कौम तवर कवी और दा कौम बची दे फजे और पस्तुके जबे छे कोई कभी नो यकीनो का जुल्म में बिल्कुल बाग बाग सी और जगह से कौम अमन दा खुदा खबर को कि इब्राहिम अलैहि सलाम बहुत दुआ का वाला कि रब्बी जल हादल बलद आमिना वरजुक अहलहु अल्लाह इस बस्ती को अमन का गहवारा बना दे वर्जुक अहलहु और इसकी मईशत भी ठीक कर अल्लाह ने मुझे कलाए अमन गहवारा जो रखे और अल्लाह ने मईशत तुम सही की अवल वाला खबर है फरीद खान साहब ने अमन वाला का बोला ये कहता अवल वाला खबर है अदब तशद्दुद वाला खबर है बोला अवल वाला खबर है खैर खाए वाला सुलह सफाई वाला खबर है बोला बेबदे मईशत और दिल से दे खबर है शाद का बोला डीर जात और शिरत की जगह 15-20 साल के दल पदे मुलाजे बहावरे छे मुशायरा दे अमन जगह छे मुर्दा खावरा दादे मरवत और दे बेटनो अदसुविली और दे गुमदे जुनबी पख्तूनख्वा जुमदा दा गुमा खावरा दादे अदब और दे पश्तो और दे शायरान दा डेर जरखेजा खावरा दा और दे खावरा दे मुश्रिक से शायरान पैदा करी दी और यकीनों का फरीद खान साहब को नूर देवाना साहब को नूर शायरान को मगवेल बिल्कुल जड़े पड़े का और शायरान और जिस आवाज और दे पख्तूनख्वा और यकीनों का उनका पदे खुलके और पस्तुके ज़िबे फल कौम खल्क कोई गवाइस
دی غونډې یقینو که ملاګان هم نسی پوهې کوای، دی غونډې شیخ الحدیثان هم نسی پوهې کوای، دی غونډې تبلیغیان هم نسی پوهې کوای چې راکړه کوم خلک تاسو په دې پوهې او پښتو ژبې چې خلکو پیاش لکه که موږ وګورو د رحمان بابا د پښتو د ادب ټولونه لوی د موږ بابا پوره پښتانه چاته هم بابا نه وایي، خو یو رحمان بابا او یو شاعر یو صوفي شاعر او یو شعرونه تاسو پر کورو چې وایو هر ځای وایي کا په واده باندې کا خطیب په جمعات چې کا جرګې وال په جرګې چې او کا مرکې وال په مرکې چې یا که سیاستدان په خپل اسمبلی چې د پښتو ادب رحمان بابا شعرونه هم دا وایي. رحمان بابا هم دا فرمایل ویل بیا کا ژوندون دې هم دا په جهان کې ژوندون دې هم دا په ژوندون دغه د چا سره په خندا او خوشي باندې تېرېږي او وایي که تمام جهان په خپله ګېډه وخورې یاد به نه شي په درود او په دعا. نو دا رحمان بابا او دا زموږ د کوم شعراو په دې شلې ګوتو ټکو چې څرنګه خو زندګي فلسفه موږ ته بیان کړه که زندګي دا خو دغه ده چې ګډه سره ناست یو خوږې مینې محبت سندرې سره وایو دا امن ده دا خوشي ده دا زندګي ده. نو کم از کم د بیا هم د خپلو شاعرانو دا هم کاکاو چې بیا هم خوشحال سره زما کلي اول خو ډېر هغونه چې دومره غټه مشاعره ده زما ته جوړي لکه مروت خاوره هم په شعراو باندې ډېره ذخیره ده د موږ کلي دیوانه مروت د موږ کلي چې کوم بیدن صاحب دوللو مخلص صاحب دوللو محسن صاحب دوللو ماشاءالله د نبی ګل اقبال ساغر صاحب چې انشاءالله هغه مشرانو روایت زمدای ساتلای او ورسره ماشاءالله انور شاه صاحب د نور ماما هغه هم ماشاءالله په دې هغه چې اخري غزوا موږ دیوانه مروت صاحب نسته نو زبا بیمار هم ته ایله تشویش دعا هم کوی ما کلیواله او د مروت او پښتو ادب خاره ډیر زیات خدمات دي کوو یو چې شورونه تاسو ته علیکم او بس تاسو په دې امن ایوارډ باندې د ملازم قوم د ملازم کې ډیر زیات مشکور یم او یقینو که ما صرف دې پر نو کړه چې دا هلې ځلې کوم کوششونه کوم زه ایوارډ الله رب عزت ته غواړم چې الله رب عزت ما ته په قبر کې ایوارډ راکړي الله رب عزت ما خیرت شلای کی او چې ما پښتانه دوکانه کتاب بدلان به خالی ما مروت کی ک بیٹری دی ک وزیر دی ک دور دی ک مسعود دی ان شاء الله دا د پورا پښتونخوا سنت تحریک تا اول خبره بلا کې دا چې اول کورس دی اور بلی او بل پر پرې نه دا دې هوشیاری خبره نه دا اول د خپل اور مړیا دا ملکی مروت کو شریک کړه پټان کې دا پټي خان چوندا الحمدلله بنو چې وزیرستان ته په ملکان طرف تاسو او په میدان کې هم مستقسان راځي او ګذر ان شاء الله مور د خیر او د صلح صفائی والی ان شاء الله د تحریک لګیا او ان شاء الله دا مروت کو لا بچای دا دامو کوای د مروت او بیٹنی د قرآن بیٹنی دی موږ نیان بیٹنی دی موږ بیٹنی د قرآن دی موږ قرآن د مروت او بیٹنی کو بالکل کو ورته دي کو ان شاء الله تاسو هم دې په بچی باندې فخر کوو چې رښتیا مال به ان شاء الله تاسو شامل چیرې نه دی او بیا هم د شهریا غلا زبې خپل د کلی دیوانه صاحب د شهرونه فرید خان صاحب د ټول ملازم دي مشرانو کا شهرانو د علیکم دیوانه صاحب فرمایي چې او قراز آیات من توان تدلے وردکو یار سماد سفر امتحان تدلے وردکو او تشستری مشیخو پردکڑی سرکلوار تشستری مشیخو پردکڑی سرکلوار تاخو یار بالکل زان پہچان تدلائے وردکو او لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ورد باندې شیطان ته دلای ورکړو او بس ایشورات اور ما وچ زمترنا تارا تلالیا بیابان ته دلای ورکړو بس ایشورات اور ما وچ زمترنا تارا تلالیا بیابان ته دلای ورکړو او دا تستاوان دے ناسیحت پکوے میں جبے فرشتاور دیوانا سا فرمائی تا تستاوان دے ناسیحت پکوے میں جبے پلک راڑا کیے گا پل میزان دا دلائی ورکڑو اور دوائی جاگی رچے شیرنا خودیر دی اور
خدای ته بیا وایي چې زه خو دیوانه یم بنده یم ناتوان یم ډېرې بېوسۍ مې ستا احسان طلای ورته کړو یو جهان مانا تشکر ستا دا و رشید احمد صاحب او زه خواست کوم خپل ډي اس پي صاحب ته چې هغه مستقو خبرې وکړي بیا به هغه بعده بیا چې کوم شاعران پاتې دي هغه موږ غواړو یو خبره بیا هم دا معنا دا پاته سلله چې موږ د دې علاقې د لټان د اس پي روحان صاحب صاحب چې د یوسفزۍ قوم صوبې نه تعلق نه تکړه پښتانه دي او ماشاءالله کدا ته په دې علاقې چې د امن راغلا ده نو دې سره د ما تربور د مولوکی ورور فهیم ګل هم د کردار ده زه فهیم خان باندې خپل کزن باندې خپل ورور باندې خپل تربور باندې هم ډېر فخر کوم چې نن دلته په ملازۍ شي او ماشاءالله د روحان صاحب سره هم دا اپیل کوم او فهیم خان نه هم دا اپیل کوم چې فهیم بھائی او ډي اس پي صاحب مربت قوم د ملازۍ قوم د دې علاقې خلک ډېر پښتانه دي او دلته ان شاء الله دلته چې د ولس او د پولیس کوآپریشن یو بل سره تعاوني که تاسو دې خلکو ته مینه محبت ورکړو دې خلکو ته احترام ورکړو دا کسان چې تاسو ته ته درجی او تاسو ته درېږو دو عام کوم سیویلین پیسفل خلک پر امن خلک دې کلی علاقې مشران نو ان شاء الله تاسو یو لبیک او په आवाज باندې دا ټول علاقې ان شاء الله لبیک وایي او دا د ان شاء الله په تبلیغي ځاګانې ختم کیږي او ان شاء الله دوی ته خوشخبری هم ورکړو چې ان شاء الله within 15 days 20 days زه به ان شاء الله دا 15 سے 20 ان شاء الله تاسو لوگ کوم قاتلان دي چې کومه کوم روغې کړې دي زه به دوی ته پیش کوم او ان شاء الله دا علاقہ په امن کې ہمارا جوړیږي ډېر مننه تو هم چې دا راځي چې خپل میرا به ځان بسم الله الرحمن الرحيم د دې مشاعرې تمام ټول متدینینو ډېر زیات مشغول ما چې دې د امن په نوم باندې دلته یو مشاعره منعقد کړه او څومره شاعران شعرا راغلي دي هغه ټول موږ اورېدل د هغوی چې کوم بیان کوم کلام و حقیقت دا دی چې دا د امن په لوري باندې یو بهترین قدم دی چې کوم د ملازمو مشرانو چت کړی دی او د موږ لپاره چې دا جاري وساري وي چونکې زما تعلق د پولیس ډپارټمنټ سره دی او زموږ کار دا دی چې امن دې قایم وي او د دې امن قایمولو لپاره تاسو ټولو ته علم دی چې زموږ تمام فورسز هغه پاک فوج دی او پولیس دی په زرګونو ځانونو نظرانې ورکړي او په دې ملک کې نن چې موږ صاف لرو نو دا د هغې برکت دی چې موږ په هغې کې د امن په دې میدان کې صاف مشاعره د دې وخت یو ډېر ضرورت و او دې مشرانو ډېر ښه سوچ دی چې دوی دا یو غټ تقریر دلته منعقد کړو بدقسمتۍ نه او خوشقسمتۍ نه خوشقسمتي دا وه چې مسلمان سره دوه خبرې وي یو جومات او یو حجره وه او د بدقسمتۍ نه موږ سره حجره ختمه شوې ده صرف جومات پاتې شوی دی دا مشاعره چې ما کومه وکړه موږ عمر دومره دی چې خپلې حجرې هغې جلد نه کتلی دی چې هغه یو مکتب و او هلته به یو سبق پورې کېدو د مشرانو د کشرانو د کولو نن ډېر ښایسته ماحول مو وکتل چې دا کوم دلته د یوث موجود دی او دا واړه موجود دی د دې مشرانو نه کومه زده کړه کوي نو په آینده ورځو کې به انشاءالله تعالی دا د امن لپاره یو بهترین ذریعه وګرځي زه د رشید احمد صاحب ډېر زیات مشهور یم چې هغوی دا چې کومې یعنې ځلې شروع دي د امن لپاره نو دا هم زموږ لپاره د خوشقسمتۍ خبره ده چې زموږ ډپارټمنټ سره دوی هم دی زبردست امداد شروع دی او دا کوم راضینامې چې دوی کړي دي یا موجوده کوم د دې دا سلسله شروع ده نو یوازې تاڼه تاسې د دې خبرو علاج نه دی د دې خبرو علاج دغه دی چې دا دوی کوم شروع کړی دی نو زموږ دعا ده انشاءالله زموږ دوی سره پوره مرسته ده په دې کار کې او کوشش به کوو چې موږ دوی سره انشاءالله ودرېږو په دې کې دا وشي اخر کې زه بیا د ټولو مشرانو ډېر مشکور یم چې موږ ته دا مقرره کړه چې موږ دلته رالو تاسو په دې کې شریک شو
اوس زه خواست کوم اوس زه یوه کیسه کوم ملګرو ټولو ته چې ټوله مېلمانه دي هغو یې مړۍ بندوبست سله ده دې جینه چې پاس سکول ته خېږو هغه سکول چې بندوبست سله ده یو مېلما چې بې مړۍ نشي لاړ مړۍ دې خوري بیا چې چوک دي که وخت یې که ناوخت وي بیا یې نه خوښي خو چې بې مړۍ نشي لاړ او اوس زه خواست کوم عبدالسلام داغي ته چې آرای صاحب مستقبل غزل وړاندې کړي عبدالسلام داغي صاحب اوس ټیم کم ده هر شاعر لږ کې اختصار نه کار اخلو اوږدوو یې ډېره وه چې دا کوم راغلي چې دا وشي غزل عرض ده نوم د مین په ګل هوس باندې بس مه ارزوه نوم د مین په ګل هوس باندې بس مه ارزوه د محبت په تندي داغ د هوس مه ارزوه او د زړه محل کې ننباسمو ګنده څیزونه د زړه محل کې ننباسمو ګنده څیزونه په دې ګلدان کې خلک خاندي به خس مه ږدوه او در زیاتوي چې نفس خواهش د روح وژنه کوي در زیاتوي چې نفس خواهش د روح وژنه کوي سترګو شیشې کې واوره داسې عکس مه ږدوه او لري چې وصف که شاهین طوطي میناوي پکې لري چې وصف که شاهین طوطي میناوي پکې د خیال پنجرے کې کمنې مې ګرګس مه ږدوه او لري چې وصف که شاهین طوطي میناوي پکې د خیال پنجرے کې کمنې مې ګرګس مه ږدوه او خوشی کی وی خو چې په غم کې پښه نه دردرومي خوشی کی وی خو چې په غم کې پښه نه دردرومي په داسې چا د یارۍ نوم دې نه پس مه ږدوه او په ستړي مزد کې چې له قبره ورکوي دوه ګوتې په ستړي مزد کې چې له قبره ورکوي دوه ګوتې داسې